د روسیې د ویلیکي نووګورډ ښار د سوداګرۍ اړخ کې د سنت نیکولاس کلیسا د کړکۍ تر سیلو پورې په ځمکه کې ډوب شو. The temple was dug up and a layer of earth about 1.5 meters was removed. It can be seen that the temple د کیندنې د مخه د اړخ دروازه لږ څه د ځمکې څخه ودرېدله. د معبد اصلي دروازه د زینو سره یو پور جوړ شوی. په څنګ کې د هغې د ننوتلو سره اضافي خونه شتون لري. دروازې ته لاره باید کیندل شي. Church on the street side. The church has 2 floors. The doors are awkwardly made, one above the other. دوهم پورته عصري فلزي زینه. دا هغه څه دي چې د سنجان کلیسا له مخالف څخه د پورتنۍ دروازې څخه. The decoration shows that there was previously a doorway here. دوی لومړی پورته دروازې نه کیندل. دروازه په خښتو تړل شوې وه. د سوداګرۍ اړخ کې د دمیتریک هغه هم په ځمکه ولوید. دروازه او کړکۍ د ځمکې له سطحې لاندې وي. Below you can see the blocked window openings of the first floor. It is clear that this was not intended during construction. نږدې د کلیمنټ کلیسا ده. دا کلیسا هم کیندل شوه. About half a meter of soil was removed. خو دا کافي نه وه. دروازه تر خپل بشپړ لوړوالی نه وه کیندل شوه. تاسو باید لاندې ته لاړ شئ او د داسې یوې دروازې څخه د تېرېدو لپاره سخت وخورئ. The tiny door does not fit with the large temple building. The St. George کلیسا اصلي لویدیځ دروازه 2 دروازې یو له بل څخه پورته د دوهم پوړزینه او د ځمکې لاندې جوړ شوي دي. The ground floor area is 1.5 meters below ground level. لاندې عصري کانکریټ صلیبونه ایښودل شوي. The walls of the pit are lined with stone and brick. But the door is still low. They haven't completely dug it out. د کلیسا په سویل اړخ کې یو ژور سوری هم شتون لري. دروازې ته د ننوتلو لپاره تاسو باید د زینو لاندې لاړ شئ. زه د خپلې ګوتې سره د ځمکې کچه ښیي. دا هغه ځای دی چې واښه وده کوي. And this is a concrete platform that we looked at from the western side. دا هغه ځای دی چې د ځمکې سطحه وه. د دې کرښې په اوږدو کې. Almost the entire door was buried. Only the top of the door sticks out above the ground. د قربانګاه څخه لیدنه. دا د ځمکې سطحه ده. د سپینې پلستر دیوال د ځمکې له سطحې څخه لوړ و. نسواري سیمې تر ځمکې لاندې وې. The northern entrance to the church was also underground. دروازه کیندل شو او دیوالونه جوړ شول تر څو ځمکه ټوټه ټوټه نشي. په لرغوني نووګورډ کې څه پېښ شوي؟ ولې د کلیساګانو لومړی پوړونه د ځمکې لاندې پای ته ورسېدل؟